په یو حدیث کې یو 15 کلمات راغلي دي او هغه کلمات چې څوک د شپې وایي یا یې د ورځې وایي یا یې په میاشت کې یو ځل وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه بنده بیا د شپې مړ شو یا د ورځې مړ شو یا په دغه میاشت کې مړ شو الله رب العالمین به د ده ټول ګناهونه معاف کړي. په یو بل حدیث کې اوس داسې راځي که یو سړی بیمار دی او دغه 15 کلمات ووایي او بیا دا سړی مړ شو نو دا سړی به چېرته هم جهنم له لاندې شي. حدیث دی په روایت د ابي هريره رضی الله تعالی عنه کې ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا اله الا الله ولا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا 15 کلمې شولې. حدیث کې راځي یعقلهن خمسا باصابعه. نبی صلی الله علیه وسلم دا 15 کلمې داسې په دې ګوتو باندې شمارلې او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قالهن في يوم او في ليلة او في شهر. څوک چې دغه کلمات د ورځې وایي یا یې د شپې وایي یا یې په میاشت کې وایي او ثم مات بیا دا سړی مړ شو ذلك اليوم په دغه ورځ باندې مړ شو او في تلك ليلة یا په دغه شپه کې مړ شو او في ذلك الشهر یا په دغه میاشت کې مړ شو نو غفر له ذنبه. الله رب العالمین به د ده دا ګناهونه ور معاف کړي. د دا ګناهونه به الله معاف کړي او دا به د ګناهونو نه پاک شي. په یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په بیمارۍ په حالت کې ووایي او ثم مات بیا دا سړی مړ شي نو لم تطعمه النار. دې سړي ته به چېرته مور ونه رسېږي. 15 کلمات دي. اولنۍ کلمه لا اله الا الله والله اکبر، دویمه کلمه لا اله الا الله وحده، دریمه کلمه لا اله الا الله ولا شريك له، څلورمه کلمه لا اله الا الله له الملك وله الحمد، پنځمه کلمه لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله.